مونز دومره اهم عبادت دی چې الله د هر مرحلې دپاره مونز راوستی دی. د مختلف مرحلې انسان باندې حوادثات راځي، مختلف حالات راځي، الله د هرې حادثې او د هرې موقع دپاره مونز را لېږلی دی. مونږ خو صرف دا فرض مونز کوو، د نورو مونځونو مونږ ته پته نشته. عزتمندو پنځه وخته مونځ خو نارمل حالاتو کې به کې، نارمل حالاتو کې به پنځه وخته مونځ کې چې انسان الله ته نور نزدیکیږي. د شپې په تیارو کې به راپاسېږي، تهجد پکې، د ورځې په رڼا کې مونځ لازم کو آسان دی، د شپې په تیارو کې مونځ ګران دی، هلته اختیار ورکو، خو مونځ یې بیا هم د شپې دپاره راوړلو. قم اللیل الا قلیلا، نبی علیہ السلام ته وایي ای زما بنده ما ته شپې لږ ودرېږه. الله ته به د شپې ودرېږي، د شپې مونځ، د ورځې مونځ. دغه رنګې عزتمندو تا باندې څه حاجت رالی، پریشانی رالا، وبا رالا، دغه رنګ قحط رالی، دغه بیماری رالا، دغه رنګ نور پریشانی رالا، ډپریشن شکار شوې، نو د دې دپاره نماز حاجات، صلات حاجات 2 رکعاته مونځ وکړه. دغه رنګ عزتمندو نور تندر ونیولو، سپوږمۍ تندر ونیولو، حالات خراب شو، د دې دپاره جدا نماز کسوف او نماز خسوف شریعت بیان کو. دغه رنګې باران رالی، سیلۍ باد و باران رالی، په دې وخت کې چې کوم دی د باران د پاره مونځ شریعت بیل مقرر کو، نماز استسقا د باران بیان. یا مثلا مونځ باران نه کیږي، د هغې دپاره نماز استسقا دی. ډېر زیات شي، د هغې دپاره نماز حاجت دی، صلات حاجت مونځ. دارنګې عزتمندو ګناه د انسان ډېره شي، انسان بدن د ګناهونو نه درون شي، د دې دپاره الله بدن خپل سپکول غواړي، الله نه معافي غواړي. د دې دپاره بیل مونځ دی نماز توبه، صلات توبه، د توبې مونځ. ان 2 رکعاته نفل وکړه او الله ته توبه وباسه. دغه رنګې عزتمندو انسان ته خوشحالي میلاو شوه، خوشحالي میلاو شوه، زیری ورته میلاو شو، او دا خوشحاله شو. په دې وخت کې 2 رکعاته د شکراني مونځ دی. مونځ دومره اهم عبادت دی. دا شان عزتمندو د دې نه علاوه انسان یو کار شروع کوي، الله سره مشوره کول غواړي چې دا کار سم دی، وې کمه که ونې کمه، زما دپاره فایده مند دی که نقصان مند دی. د دې دپاره د استخاري مونځ الله مقرر کو. دغه رنګې چې مونځ اودس دې وکړو، 2 رکعاته صلات وضو مونځ مقرر شو. دغه رنګې جومات ته بیا راتن نه شوې، 2 رکعاته دغه رنګې صلات المسجد، تحیت المسجد مونځ مقرر شو. او دغه رنګې اخره کې چې د دنیا نه ځې نو ته خو مونځ نشي کولی، الله ستا دپاره په ټولو خلکو باندې مونځ لازم کو. چې کله انسان مړ شي به مونځ نشي کولی، خو الله رب العزت وایي بیا هم زما طرف ته بغیر مونځ نه رانشي. چې کله ته مړ شوې الله رب العزت ستا دپاره په ټولو علاقه والا باندې مونځ فرض کو، چې اوس دا سړی مونځ نشي کولی، د ده په لاسونو خپو کې حرکت نشته. نو ای حرکت والا زنده خلکو راشئ، دا آخری رسومات هم د مونځ په حالت کې چې کوم دی ادا کوي. مونځ دومره اهم عبادت دی چې د مونځ چې د مرګ نه بعد هم الله فرض کړی دی په نورو باندې ستا دپاره، او هغې ته نماز جنازه وایي. نو د دې نه د مونځ اهمیت تاسو اندازه لګولی شئ چې د هر حاجت او د هر وخت دپاره او د هرې مرحلې دپاره الله رب العزت مونځ را لېږلی دی. نور عبادتونه داسې نشته دی چې د هر وخت دپاره به یې کې، واحد مونځ داسې عبادت